یو روز سوال کړی دی چې چا وی چې حدیث کې داسې راځي چې آخره زمانه کې به فحاشي عامه شي، نو هلکان به له هلکانو نه شهوت پوره کوي، جنکۍ د جنکو نه، او بیا به د ماشومانانو سره بدکاریانې کېږي، او بیا به د زناورو سره کېږي. دې څه حدیث دي؟ الجواب دې طریقه باندې او داسې الفاظو باندې حدیث دا نشتی. خو دا یاده کوي چې په صحیح حدیثونو کې دا خبره راغلې ده چې د قیامت ته نږدې کېدو یوه نښه دا ده چې فحاشي به د خلکو منځ کې عامه شي، او اکثر نښې د قیامت دا راښکاره شوي دي، وړې نښې. او که څوک علم ډېرول غواړي، چې څوک علم ډېرول غواړي، نو دا ما تفصیلا بیان کړي دي، یوه نښه ښه د تفصیل سره اوږده سلسله کې ما بیان کړي د قیامت علامات. نو په هغې کومې وړې نښې چې دي نو هغې باره کې که سوچ وکړي هغه اکثر ښکاره شوي دي. یو نښه دا ده، او حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان من اشراط الساعه، د قیامت په نښو کې بعض نښې دا دي ان یرفع العلم، چې دیني علم به د خلکو نه کم شي، ویثبت الجهل، او جهل او جهالت به عام شي، ویشرب الخمر، او شراب به ډېر څکې کېږي، ویظهر الزنا، او زنا به راښکاره شي، عامه به شي. نو زنا فحاشي ده که نه؟ زنا فحاشي ده که نه ده؟ ها بل واوره حدیث. دا حدیث د ابو مالک الاشعری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده په صحیح بخاري کې ده، ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. زما په دې امت کې به په آخري وخت کې داسې خلک پیدا شي چې هغوی به حلال کړي د ځان دپاره الحره زنا ته وایي، فحاشۍ ته، والحریر او نارینه به د ریخمو کپړې اچي، والخمر والمعازف او شراب او د ټنګ ټکور سامان به خلک ځان دپاره حلال کړي. نو چې زنا عامه شي، ورسره شراب عام شي، او د ټنګ ټکور آلات عام شي، دا څه دي؟ فحاشي ده که هسې دا نښه به ښکاره شوي که نه وي؟ دا نښه ښکاره ده، او داسې ښکاره ده لکه څنګه چې نور هغه لیدی کېږي، او د نور دا رڼا د چا نه پټه پناه نه ده چې فحاشي په کومه مرتبه کې ده. ما ته یو کس دا ووی چې ته په دې ټکنالوژۍ باندې رد کړې، په دې موبایل او په انټرنیټو. ما هغه ته ما خو چې ته په دې رد نه دی کړی. تاسو زما نه څه اورېدلي؟ ما چې ته په ټکنالوژۍ په انټرنیټ په دې رد کړی، نو ما څه ویلي؟ په غلط استعمال رد شوی دی. ټکنالوژۍ نه بغیر خو ژوند نه تېږي، زه یې په خپله مې استعمالوم، بلکې موږ خو وایو مسلمانانو د محسوسو ځان تکړه کوي، مخکې شئ د دې یهودو نصاراو نه د ټکنالوژي استعمال کوي، ځان پرې پوه کوي، د قوم خدمت وکوي، د دین خدمت وکوي، د ملک خدمت وکوي، د ژبې او د علاقې خدمت وکوي. خو دا خو راته نشي ویلی چې ځان پکې تکړه که فحاشۍ له زور ورکړه. رد په فحاشۍ دی، رد په ټکنالوژۍ نه دی. لکه اوس یو سړی دی، قلم او پاڼه ورسره ده، او غلط څه لیکي، او ما پرې رد وکړو چې دا لیکل دي غلط. بل تا خو په قلم رد وکړو. موږ په قلم رد نه دی کړی، څه چې په هغه قلم لیکلی شي په هغې هم رد وکړو چې دغه صحیح نه و. ټکنالوژي او نن سبا موبایل د هر چا جیب کې دی، هغه رسېدلی دی هر ځای ته، انټرنیټ دا نور شیونه او هر څه. موږ رد په ګن بلا باندې کوو چې دا عامه شوې ده. او فحاشي لکه اوس یو سړی وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم خو چې زنا به عامه شي، نو زه درته وایم چې او زنا
هم ډېر حده پورې عامه شوې ده. خو یو بله خبره یاده کړئ، زنا صرف دې پورې نه ده چې یو عورت سره استعمالېږي او لګي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي سترګې هم زنا کوي، جبه هم زنا کوي، لاس هم زنا کوي، خپې هم زنا کوي. دا هم په زنا کې راځي. نو دا فحاشي کته وایي دا زنا نه ده؟ د دې دپاره خبرې کول دا زنا نه ده؟ دې ته دعوت ورکول دا زنا نه ده؟ خو بس هسې دا وینم سړی چې په دې نیت کښېني که نه. ځکه زه بل ورځ د علماو مجلس و په هغې کې څه خبرې روانې وي، نو هغوی ته ما دا ووایي ما په دې مولیانو کې اکثر دا مسله وي چې د بل عالم چې کوم علما د الله نه نه هېرېږي، الله والا نه وي، په هغو کې اکثر دا مسله وي چې د کوم عالم بیان واوري نو د اول سر نه په دې نیت یې اوري زه به دې کې غلطي راوباسم. نو که ده ته څه میلاو هم نه شو خو دی به سره وباسي، ځکه چې ناس په دې نیت دی چې زه به سره وباسم. خو که ته په دې نیت کښېنې چې زه به څه زده کوم نو بیا به یې زده کړي. خو چې په دې نیت د اول نه یې ډډه ولګوله چې زه به نن غلطیانې راوباسم، نو که بیا دې څه میلاو نه شي، یو ورځ په ما باندې چا رد کړی هغه غریب چې د ټول بیان اورېدلی دی څه به ورته په لاس نه ورغلي، نو وی دی چې وی قرآن او حدیث، نو دا خو ثا دا قرآن او حدیث. حدیث کوم ځای کې دی؟ اوس دې غریب ته نور څه نه دی میلاو شوي، نور څه ورته میلاو نه شوي. دا خو وی ثا دی، دا خو سین نه دی، نو دې له پکار چې دی وایي چې قرآن او حدیث، حدیث نه. داسې چې دماغو کې ډز وشي هغه بیا به ګډو وډو سر شي. الحمدلله موږ خو د ټکنالوژۍ څه یو په دې باب کې مرسته کوونکي وو چې د مؤمنان پرې مخکې لاړ شي، خو چې په ښه لار استعمال شي. اوس دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د ټنګ ټکور سامان به عام شي، خلک به استعمالوي. ورته وګوره بعض ورته د پښتنو ثقافت وایي، هغه پښتن وي، پښتن نه دی یو لګیا وی هغه پښتن نه دی چې د هغه په بیټک او په حجره کې رباب او منګی نه پروت. نو ما په هغه ټیم کې وي که پښتو ته دې ته وایي چې رباب او منګی، نو دغه پښتو خو زه دې دیوال له راچوم. هغه پښتن وي، پښتن نه دی چې رباب او منګی پکې. او بعض شاعران چې کله هغه زاړه حالات بیانوي که نه په شاعرۍ کې، نو وی نشتی هغه د بنګړو هغه شرنګ او هغه رباب هغه ټنګ او هغه دغه، نو په دې چا ښه څه کړي؟ او لا ته نه اورې، دا خو عام دی نن سبا. ته اوس وایې رباب ټنګ نشتي، د رباب نه ترقي شوي ده، قصه موبایل ته اورېدلې، ته د رباب په ټنګ پسې ګرځې او په منګي پسې ګرځې، په هر ځای کې دا شی عام شوی دی. نو دې پسې دې ارمان کوي، یعنی شاعر دې ځای کې ارمان کوي چې یو ښه وخت و ډمې به وي په حجرو کې ګډېدې او رباب به و منګی به او مزې به وي، او دې پسې دې ارمان کوي. خلک وایي یا الله چې غلط څه شی وي هغه بیا رانه ونه کړي او بیا هغه حالات رانه ولي، او یا الله نیغې لارې ته مې راواړې، او دې په غلط کار پسې ارمان کوي. نو حدیثونو کې دا دي چې آخري وخت کې به فحاشي عامه شي، او دا حالات روان دغه طرف ته دي چې د قیامت نښې هغه ښکاره شوي د قیامت نږدې دي. خو زموږ دا پښتانه یو خبره به وکړم خفه کېږئ به نه، اوس دا نور قومونه چې دي دوی بیا هم دا ټکنالوژي او دا قیسې میسې لیدلي دي د مخکې نه، نو هغوی بیا هم چې استعمالوي څه نه څه ګزاره پکې کوي. خو زموږ دا خو اول پورې لیدلي دي او پخوا د دې قیسې نه څه خبر نه و. نا پښتو کې متل وي نادیده چې په دیده شي رڼا ورځ پې توره شپه شي، نو دې ته بیا سم زور وباسي. یا نور کېدله په طریقه کوي، زه به یې وګورئ زه څه چل کړو. نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې. روان ګوره موږ ښه طرف ته نه یو. او حدیث کې دا راځي، امام بزار امام ابن حبان راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا تقوم الساعة واوره حتى تتسافدوا في الطرق تسافد الحمير.
قیامت ته نږدې به فحاشي دومره عامه شي چې په لارو کوڅو کې به شهوتونه د یو بل نه پوره کېږي لکه څنګه چې خره لیږي. یو حدیث کې داسې راځي، امام ابو یعلا راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بیده، په هغه الله مې د قسم د کم الله په لاس کې چې زما ساه ده، لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. قیامت ته هغه وخت پورې نه راځي چې څو پورې په دې امت کې دا حال نه وي راغلی، غوږ ورته کېده، و یو سړی به راولګي یوې ښځې سره به زنا کوي، په لاره کې به یې راسملولي د خلکو د تېرېدو په لاره کې. فیکون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط، فهغه ورځ به غوره سړی هغی چې ده ته دا ووایي چې یاره دې دیوال نه لږ اخوا به هم دا کار کړی وی. داسې حالات به راشي. غوره به پکې دا وي چې دوی ته دا نصیحت وکړي چې دې دیوال نه شاته دا کار وکړي، که دا خو لاره د خلک پرې تېرېږي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس دا حدیث دی، وی تاسو به د پوخانو په لار روانیږئ، د یهودو نصاراو په لار به ځئ، لیش په لیش، سنگل په سنگل، گز په گز، حتی لو ان احدهم دخل جحر ضب دخلتم، که څوک پکې د خادمۍ دې سوړي ته ورننوتو تاسو به هم ورننوځئ، پیښې به کوئ د هغوی. وحتى لو ان احدهم ضاجع امه بالطريق لفعلتم، او که چېرته په هغوی کې څوک راولګي نو د خپلې مور سره زنا وکړه، په دې امت کې به بعض داسې چې دغه چل به کوي. پیښې نه دي روانې، داسې روانې تپوس یې مه کوه، د ډمانو پیښې، د فحاشو خلکو پیښې، او موبایل رواله ځان ته کېده چې څه کې کوه، او ته به هم فیمس شي. د هغوی هغه ټکی فیمس، ته به هم فیمس شي، ته به هم مشهور شي. ویې څه پې کې خو مشهورېده غواړي، اکه ته په فحاشۍ مشهورېږي، اکه ته په فسق او فجور، اکه ته بې شرمي کې، اکه ته مور پلار شرمې، اکه ته پښتن شرمې، اکه ته قوم شرمې، اکه اسلام شرمې. مقصد څه دی؟ ځان مشهورول چې زه فیمس شم او ویډیو وچلیږي، او نن سبا خو بلا پیسې ګټي، او خو دې ته نه ګوري پیسې پکار دي، په دې شي نو پیسې میلاویږي. نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې.